په ارمان ارمان کې تیر شو په غمو غمو کې تیر شو غریب ژوندون می خدایا په سلګو سلګو کې تیر شو په ارمان ارمان کې تیر شو په غمو غمو کې تیر شو غریب ژوندون می خدایا په سلګو دوستانو تاسې بعضې واړه شاټونه او کلیپونه ولیدل په ویډیو کې موږ د 100 منونو په اندازه باندې لرګي د سون واخیستل هغې خورکۍ لپاره چې څه موده وړاندې تاسې ویډیو لیدلې وه هغه ویډیو کې موږ وضاحت دا ورکړی و چې 4 واړه ماشومان یتیمان ورپاته دي او دا د ژوند له سخته ډېرو مشکلاتو سره مخ دي اوس مو هڅه وکړه چې هغه د تاسې کومکونه چې له ویډیو کتلو بعد مو راولېږل یو څه اندازه وو دا مو سره را یوځای کړو یو څه اندازه مو دغه نغدې ورته راخیستې دي او یو څه اندازه لرګي چې هغه مخکې مې یادونه وکړه دا مو ورته پرې واخیستل ژمی ده یخ ده ماشومان یې واړه وو کوټه یې سړه وه هغه د دوی شاوخوا کلیوالو ویل چې موږ هغه خپل خود وس کړی ده وس مو دا کړی ده چې یو من لرګي مو په وس کې پوره سوي هغه مو ورکړي دي او لږ مو خوراک مراک کچالو مو پخ کړي لوبیا مو پخ کړي هر شی هغه مو ورته راوړي دي نو د دې خورکۍ لپاره چې 4 واړه یتیمان ورپاته دي دغه د 100,000 په اندازه نغدي کومک ورسره کودي بنسټ لا درس چې تاسې رالیږلي دي او هغه 100 منه لرګي ورته واخیستل ستاسو د کور ودانې خیر یوسئ خورکۍ دغه 100,000 روپۍ نغدي درته سپارو دا در واخلئ چې به نور مو خدای پر دې له موږ سره وساته خدای دې مشکلات حل کړه دغسې دوستان لکه هغه تاسو چې سره کومکونه وکړو هغه به د بیا لپاره که خدای کول کومک کړي بیا به یې کړي بیا به یې کړي تر څو پورې د تاسې دغه ماشومان چې څو در لویېږي او ښه کېږي تر هغه به سره همکار یو کوو ګزاره به کوو کوشش به کوو نور خلکو ته دعا کوو هغه چاته چې کومک یې کړی خدای دې دا خیرات قبول کړي دا خور د دې توان هم نه لري چې وغږېږي دا خور د دې 2 خبرو طاقت هم نه لري زاړي خو او بل ډېره غواړي هم نه چې دا چې ډېره په دا تصویر کې راښکاره شي ځکه زموږ او ستاسې کلیوالي ژوند د حساب و کتاب مو ده نو موږ د دې په ځای باندې هغه چاته چې دا کومکونه کړي دي ډېرې دعاګانې کوو دغه واړه ماشومان او دغه یتیمان چې تاسې وینئ دغه زاړي دا دوی ته ورپاته دي او دا به نو لویوي تکلیف غواړي او دا به که خدای کول موږ تاسو په ګډه همکاري دا همکاري ورسره کړو تر څو دوی لوی شي ځوانان شي کور مو ودان یتیم اوښکې دې رااوري له خیرو ډکې دي لوی طوفانونه لړزوي له زلزلو ډکې دي لوی طوفانونه لړزوي له زلزلو ډکې دي